تاج ملک عالمګل ګلپاڼې ته د څه شي مشوره ورکړې؟ سلام و وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار او د کرکټ پخواني روزونکي تاج ملک عالم مشهورې سندرغاړې ګلپاڼې ته د واده مشوره ورکړې ده. ښاغلی عالم چې په ټولنیزو شبکو کې وخت ناوخت خپل نظر له نورو سره شریکوي، تازه یې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې ګلپاڼې په یو عکس تبصره کړې او هغې ته یې ویلي چې نور دې ځان ته د ژوند ملګری انتخاب کړي. میرمن ګلپاڼې تېره ورځ پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه 4 عکسونه چې په واورو کې ولاړ ده خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي: واوره ډېره یخه ده خو ښکلې ده. د ګلپاڼې دا عکسونه د شاوخوا 13 ساعتونو په تېرېدو سره 50,000 کسانو خوښ کړي او څه کم 6,000 مینهوالو یې د مینې ځانګړي ایموجي ورکړي دي. د پښتو ژبې د دې وتلې سندرغاړې په همدې عکسونو 4,800 مینهوالو تبصرې کړي دي چې له ډلې یوه تبصره یې هم د تاج ملک عالم ده. په یوه عکس کې له ګلپاڼې سره یو کس چې وسله یې په لاس کې د ولاړ دی او ګمان کېږي چې دا کس به د هغې ساتونکی وي. ښاغلي عالم همدې عکس ته په کتو لیکلي: دا څه کوئ چې واورو کې ګرځئ؟ باډیګارډ هم ځان سره ګرځوئ؟ کراري یو شریف سړی سره واده وکړه، خیر ده که غریب هم وي. ایسته خپل ژوند جوړ کړه، سبا به مړه وې بیا به ارمان کوې. د افغانستان کرکټ بورډ د تخنیکي سلاکار دا کمنټ بیا تر اوسه 307 کسانو خوښ کړی او 160 کسانو چې ډېره برخه یې افغانان په پښتو ژبه له دې تبصرې لاندې خپل نظرونه بیان کړي دي. له تاج ملک عالم ور اخوا بیا د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کسانو هم دغو عکسونو ته ډېرې جالبې تبصرې لیکلي دي چې زیاتره یې پکې د هغې ستاینه شوې ده. د ولی خان باور په نوم یوه بل کس ورته لیکلي دي: زه خو وایم یوه جرګه به در ولېږم، تا مې انکار وکړه، همدا کار به یو 20 ځله تکرار کړم، اخر هو وکړه. ژوند بغیر له ملګري هیڅ هم نه دی او رښتینې مینه په دولت او دنیا پورې تړلې نه ده. په خپل آینده فکر وکړه، زما په اړه که پوښتنې لرې ډاډه یې رانه وکړه. دا منم چې تا ته به ډېری ځوانانو د واده ریکویسټ کړی وي، مګر زما په اړه حتما فکر وکړه. تل انسان چانس یاري نه کوي او بریالی هغه څوک دی چې له وخت ښه ګټه واخلي. نو که یاري کړې هو راته وکړه، په انتظار کې مې نوره مه پرېږده. مینه. ولی خان باور، کابل، افغانستان. ګلپاڼه چې اصلي ژبه یې پښتو ده او په کوزه پښتونخوا کې ژوند کوي، تر اوسه یې خپلو مینهوالو ته په پښتو، دري، اردو، عربي، انګلیسي او ځینو نورو ژبو په سلګونو سندرې ویلي دي او لا هم په دې برخه کې خپلو هنري کارونو ته دوام ورکوي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا